چکر که ما مردم داشتیم به ولایت کاپیسا آمدیم. دا خو ډېر ښه ځای ده، دا هم هوا ښه ده، هم نور هم داسې چکر دپاره ډېر خلک راځي. و سیاحت خو د کاپیسا ولایت په ځای کې ډېر مشهوره ځای دی. هغه داسې دی چې ظاهر شمس دی، هغه ته هر څوک راځي، خو دا ځایونه چې دي دا مشهوره دي. خیلی خوب مردم است این مردم کاپیسا، اخلاقی، مثال جایشان خوبش است، خوب جای هم دارن، مردمشان خوب مردم. ما افغانا خو یک ذره خوراک مشهور هستیم. قابلی، کباب، مرغ، این چیزا مشهور است. بیننده های محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز به دامهای چکر که ما مردم داشتیم به ولایت کاپیسا آمدیم که یکی از ولایت های شمال می باشد که بسیار یک جای مقبول و جای بسیار بهترین به سمت شمال می باشد که ما به دامهای چکر از ولایت لغمان از راه های مختلف به ولایت کاپیسا رسیدیم. در همراه ما بیننده باشین. دوستان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ راغلي یو د کاپیسا ولایت ته. فعلا موږ په ګلدان کې یو د کاپیسا مرکز ته راغلي یو او غواړو چې په کاپیسا ولایت کې چکر وګرځو. نو راغلي یو د ورور نه باید پوښتنه وکړو، اول د ورور موږ ته ځان را معرفي کړي. ورور زما نوم شاغه د کاپیسا ولایت تګاو ولسوالۍ نه یم. ډېر ښه وروره. دا د کاپیسا خو چې د شمال د ولایتونو څخه ولایت دی، څنګه ارزوئ د دې ځای آب هوا څنګه ده؟ چکر ته خلک راځي نه راځي؟ څنګه ځای ده وروره؟ دا خو ډېر ښه ځای ده، دا هم هوا ښه ده، هم نور هم داسې چکر دپاره ډېر خلک راځي. داسې مشهوره ولایت غوندې ده. مشهوره ولایت د سمت شمال د پروان سره غلري صورتو همبستګي لري او دا چې د مستقله ولایت دی. کوم قسم یعنی کوم خلک پکې ژوند کوي؟ کوم اقوام دي په دې کې چې ژوند کوي؟ نو دا کې خو ډېر رقم خلک دي، دا کې فارسي شته، پښتو شته، پشهیم شته، دا رقم خلک پکې اوسېږي. نو ګمان کوم چې کوبند خلک یې پشهي دي او د تګاو خلک یې اکثره چې د پښتو ژبې خبرې کوي. انار ډېر مشهور دي د تګاو او د کاپیسا، بغیر د سربیره د چې د انار ډېر مشهور دي، نور به کې څه مشهورتیا ده؟ نور شیان داسې پکې شي دي چې خلک یې وګوري او ویې خوري او یا نندارې ته یې راشي؟ اوس خو فعلا خو انار ډېر مشهوره دي، که نه داسې زیاتې مېوې نورې هم لري، لکه الوچې شي، انار دي، مڼې هم څه خلکو ایښي دي. نو بل چې دا د یو بل پښتنه دا لرم چې د تعلیم څنګه نظام دی دلته، چې تعلیم د مکاتبو پوهنتونونو دا شیان دلته شته که نشته تنظام؟ الحمدلله اوس خو امارت د اوس خو هر څه فعال دي. اوس لکه امیرالمؤمنین د هر ولایت په سطحه باندې یو جهادي مدرسه جوړه کړې، مونږ خپله اوس په جهادي مدرسه کې کاپیسا یو. ماشاءالله ډېر ښه. په لیدو دې خوشحاله شو وروره. له دې آباده لره که څه پیغام لرې زموږ کمرې تر مخ ویلی شي. جزاک بلبل چینل لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ راغلي یو کاپیسا ولایت ته. نو غواړو چې دغه ورور سره خبرې وکړو، دا هم د دې ولایت څخه دی. غواړو چې څه معلومات لري، څه معلومات موږ ته راکوي. اول خو ځان راوپېژنئ وروره.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه جمال الدین د کاپیسا ولایت د تګاو ولسوالۍ. ماشاءالله ماشاءالله. الله دې آباد لره. د تګاو خو انار ماشاءالله ډېر ښه انار دي او خپل هم د انار غوندې غوړېدلی. سربیره د اناره سربیره د اناره څه شی چې د کاپیسا ډېر مشهور دي او یا کوم ځای چې د نندارې دپاره ډېر ښایسته ځای دی چې موږ یا سیلګینان وغواړي چې هلته لاړ شي هغه ځای ننداره وکړي؟ ولا الحمدلله کاپیسا خو ټوله داسې یو خوندوره فضا لري او عام ډېر ښکلي لري او ښکلي ځایونه لري. په دې کې چې بیا مشهور یو څو ځایونه ډېر دي چې یو دا ریګروان ورته وایي، ریګروان او بل په نجرا ولسوالۍ کې ابشار ورته وایي. نجرا ولسوالۍ کې ابشار او بل تګاو بیا تاسو ټول د مشهور ځای چې 25 کې ډېر هغه لري. خو د دې سربیره نور کوم ځای چې هغه د نندارې دپاره فکر کوم چې سیاد هم د نندارې دپاره ښه ځای دی؟ و سیاد خو د کاپیسا ولایت په ځای ډېر مشهوره ځای دی. هغه داسې دی چې ظاهر شمس دی، هغه ته هر څوک راځي. خو دا ځایونه چې دي دا مشهوره دي خو دومره نه دي لکه سیاد چې دي. ډېر ښه وروره په لیدو دې خوشحاله شو. که څه پیغام لرې زموږ کامره تاسو په طرف ده. الله دې اجر درکړي. تاسو هم ډېره مننه. مهرباني. الله دې ژوندی لره. مننه. ښه وخت لرئ. بیننده های عزیز، با دوام سفر و چکر یک دوست دیگه ما اینجا پالی ما استاد است. ببینیم از پیشش پرسان کنیم که چی میگه. بیادر خود معرفی کن. من هجران هستم از ولایت کاپیسا. اینجا جای بود با شماست دیگه. خوشحال هستم همراه شما صحبت میکنم. بخیر باشی بیادر. بسیار عالی. خوش شدیم که ما آواز تو را شنیدیم و تو را همراه تو معرفی شدیم. برادر محترم، یک ذره از کاپیسا به ما بگو. این مردمای کاپیسا چی فرهنگ دارن؟ چطور مردم هستن؟ در اندیواری چطور مردم هستن؟ با دیگه اقوام چطور روابط داره؟ خیلی خوب مردم هست. این مردم کاپیسا اخلاقی، مثال جایشان خوبش است، خوب جای هم دارن، مردمشان خوب مردم مهمان نواز هستن، خوب مردم هستن. از خوبیشان دیگه زیاد هر چی که بگویم دیگه بالاتر از این گفتن نمیشه. مشهورترین چیز کاپیسا چی است که درباره خوراک، درباره ما شما افغانا خو یک ذره خوراک مشهور هستیم؟ قابلی، کباب، مرغ، این چیزا مشهور است. فکرم که قابلی زیاد شلم است. یک ذره شلم است. نه برادر محترم، چطور است اینجا در کاپیسا پانتون مکتب کدام چیز وجود داره یا نداره؟ بله کل چیز، مکتب، پانتون، مدرسه، هر چیز باشه اینجا وجود داره، کلش هست. بسیار خوب. چی مشکلات دارین بیادر در روستای زندگی در مردمای ولایت کاپیسا؟ چیز مشکلات دارن؟ مشکلات ما این میست که فرهنگ، اقتصاد ضعیف است از کل مردم کاپیسا. کار نیست، بار نیست، یعنی مشکلات زندگی است دیگه. چی میخوای از حکومت برادر؟ از حکومت ما میخوایم که صلح و آرامش بیا، کار پیدا شد، زندگی ما جور شه. یعنی خواهش شما از حکومت هست. بخیر باشه بیادر. ما میخوایم که صدای شما را به کامera بکشانیم تا حکومت هم ببینه رعایت هم. زنده باشی برادر. تشکر. بخیر باشی. این بود برنامه ما در ولایت کاپیسا که دمیجا به پایان میرسد. با برنامه های دیگر یوتیوب چنل ما بیننده باشید. تشکر.